چیرې د جهانګیر طالب یو نوم ځان سره دا د خفګان خبره نه دی چې خوشحاله لاړ شي نو زه ستاسو په زړونو استقبال کې راغواړم ارمان سراج چې راشي او بلا چې تاسو ته بلا واه وکړي وای د ښار د جونو په پوډونو باندې لیو مخونه زما د ښکلي یار ساده جمال ته چرته رسي د ښار د جونو په پوډونو باندې لیو مخونه زما د ښکلي یار ساده جمال ته چرته رسي چرته د رب کاریګري چرته د خلقو هنر د کائناتو د خالق کمال ته چرته رسي وای خدای په دې سړی اوس څه وکړمه نه پوهېږي زما په غېږ کې هم زما نه مرور پرېوځي ستا د غرو زلفونه زار شمه سرتوره مشې ته چې خیرې کړې دوپټه درنه سر پرېوځي وای دومره غرور مه کوه تکبر مه کوه دنیا پانی د ګورې دا ارماني د ګورې په سا اعتبار مه کوه په چا اعتبار مه کوه زه هم انسان یم ښه اما اعتبار مه کوه دولت طاقت مه ګڼه دا حقیقت مه ګڼه زما خبرې ګورې منافقت مه ګڼه زه ښه رښتیا وایم غلا ته به غلا وایم که نه اوري مه یې وره زه خو به دا وایم شړل بړل سړی یم زه ډېر بدل سړی یم ښه سپینې سپینې وایم ښه سم پاګل سړی یم ای زوروري چپ شم د مرګ د ایرې چپ شم خلک ویرو کمه نه یم سندرې چپ شم زړه مې نری نری خوږېږي او ورېږي باران بس یو سړی راته یادېږي او ورېږي باران عجیبه دا ده چې د واورو په دې یخ موسم کې په یو مزدور خولې بهېږي او ورېږي باران یو مسافر کډ روان خفته و کلي ته ځي یو مسافر ورته ترسېږي او ورېږي باران سترګې سرې دي بنګې سکلې ګډې وډې وایي منیر پلار عزیزم کېږي بیا ووایه سترګې سرې دي بنګې سکلې ګډې وډې وایي منیر پلار عزیزم کېږي او ورېږي باران د پیالو کړنګ د رباب ټنګ او د یاران محفل نن به موسم لیونی کېږي د پیالو کړنګ د رباب ټنګ او د یاران محفل نن به موسم لیونی کېږي او ورېږي باران څو شعرونه راته نور ووایم وایي چې د روژې مسلمانان یو د جمعې مسلمانان یو په قلبونو دې توبه وي بېمزې مسلمانان یو د جومات د دروازې نه تر حجرې مسلمانان یو امانتو کې خیانت کوو بې وعدې مسلمانان د روژې مسلمانان یو د جمعې مسلمانان یو په توبو مې د توبه وي بېمزې مسلمانان یو د جومات د دروازې نه تر حجرې مسلمانان یو امانتو کې خیانت کوو بې وعدې مسلمانان یو اذانونه مو یو نه دي اخترونه مو یو نه دي که په یو صف کې ودرېږو خو نیتونه مو یو نه دي په والله لیونی کېږم په رښتیا لیونی کېږم جوړې بیا مې مازغه دانګې جوړې بیا لیونی کېږم په والله لیونی کېږم په رښتیا لیونی کېږم جوړې بیا مې مازغه دانګې جوړې بیا لیونی کېږم په یوه دې پوه نه کړو په قصه دې پوه نه کړو ملا جانه لیونی شي په ټپه دې پوه نه کړو په انسان زړه خوږېږي د انسان نه نفرت ته کوم دا مې ټول صبرونه د مولا نه نفرت ته کوم خو بس دا قصه رانه وکړئ عقیده رانه وکړئ په قرآن لاسونه کېږي کلمه رانه وکړئ وایي د یو انسان مازغه بیخي خراب دي د منیر جان مازغه بیخي خراب دي دی پښتانه د دوزخونو یارۍ د ملا جان مازغه بیخي خراب دي دی پښتانه د دوزخونو یارۍ د ملا جان مازغه بیخي خراب دي مونږ وږي وو خو ژرندې نه څټو ښه مونږ وږي وو خو ژرندې نه څټو ښه زه ستا د خان مازغه بیخي خراب دي
وږي خو ژرندې نه څټو ښه زه ستا د خان مازغه بیخي خراب دي ته په ایمان د ځان څخه وروکه ستا په ایمان مازغه بیخي